بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محترم لیدونکو، زه نقیب الله وحدت له 18م درس سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. محترمو، نن موږ او تاسو مینیو سټایل مینیو شروع کیږي. صحیح سو. کلیپ بورډ، فونټ، پیراګراف مینیو خلاص سوه. نن موږ او تاسو پر سټایل باندې خبره کوو. هوم هغه هوم ریبن ده، ټیب هغه ټیب ده، مګر مینیو بیله مینیو ده. صحیح ده. سټایل چې ته وایي، سټایل وایي و طرز ته وایي. صحیح سو. ګورئ، که موږ او تاسو وغواړو چې د خپل مکتوب عنوان ته یو طرز ورکو، یو له متن یې بیل کړو، په دې صورت کې بیا موږ او تاسو د سټایل چې کومه مینیو ده، د سټایل آپشن ده، دا کاروو. صحیح ده. فرضاً زه راځم یو مکتوب ته راځم، دا زموږ او ستاسو عنوان ده، لاندې متن ده. صحیح ده. اوس که زه وغواړم چې دې عنوان ته یو طرز ورکړم تر څو له دې متنه رابیل سي، بولډ آپشن مې کارولی، انډرلاین به مو کاروم، همدغه شانته به راسم، یو طرز به مو ورکړم. صحیح سو. دغه به په نسبت و دې متن ته یو څه غټ کړم، دا عنوان، همدغه شانته به کلر ورکړم. صحیح سو. رنګ مې هم ورکړم. نو ګورئ، دا زموږ او ستاسو یو عنوان سو، دا لاندې متن سو. اوس سټایل له موږ تاسو سره څه کار کوي؟ دا سټایل له موږ او تاسو سره دا کار کوي چې په سټایل آپشن کې له موږ او تاسو سره یو څو فونټونه یا مثلا طرزونه پراته دي. په دې کې مجموعي د دغو شیانو ده. که تاسو فکر کړی پر دغه باندې چې موږ کوم کار وکړو، ګورئ تاسو یې وحسابوئ، بولډ دی، ایټایلیک ده، همدغه شانته م سایز ورکړه، کلر مو ورکړه. دا څلور پنځه اجزاوې موږ او تاسو پر دغه عنوان باندې وکارولې. سټایل بیا مجموعه د دغو شیانو راځي. یعنی مثلا تاسو یې فرض کړئ دا به هم زه یو عنوان کم، اوس په سټایل کې له موږ او تاسو سره دغه شیان مکمل پراته دي. انډرلاین هم پروت ده، همدغه شانته طرزونه کوم دغسې د هغه بیل دي. نو په سټایل آپشن کې له موږ او تاسو سره د عنوان دپاره چې هغه کوم کلر وي یا کوم طرز وي، هلته موجود پراته دي. له هغه ځایه څخه مجموعي د دغو شیانو په یوه کلیک باندې عملي کولی سو، پلي کولی سو. صحیح سو. اوس اصلي خبره دا ده چې موږ او تاسو دغه سټایل جوړوو څرنګه، دا سټایل به جوړوو څرنګه. ګورئ، عملي کول خو یې اسانه کار ده. انتخاب به یې کوئ چې کوم سټایل ستاسو خوښ و هغه تاسو عملي کولی سوی. که زه وغواړم چې له ما سره د یو سټایل، مثلا زه اوس یو سټایل جوړوم او هغه طرز باید له ما سره د په دغه مینیو کې پروت وي په خپل نامه باندې، تر څو زه بل مکتوب ته هم هغه سټایل په هوسا توګه باندې ورکړم. هغه موږ او تاسو څنګه جوړوو؟ نو پر هغه باندې موږ او تاسو خبره کوو. صحیح سو. رابسو اول واري و سټایل ته. ګورئ، عملي کول خو یې هوسا کار ده. تاسو چې کوم یو انتخاب کوئ، راسئ یا کرسر کې ودروئ، په هغه پیراګراف کې هم تاسو سټایل عملي کولی سوی، پلي کولی سوی. صحیح ده. مګر ما در ټول مال زه غواړم چې دغه سټایل له موږ او تاسو سره محفوظ سي، په دغه ځای کې د بل وخت دپاره یې هم وکاروو. صحیح ده. هغه به څنګه کوو؟ رابسو. ګورئ، دا له موږ تاسو سره یو عنوان سو. صحیح ده. عنوان به همیشه تاسو په انټر باندې رابیلوئ تر څو چې له متن څخه فرق راسي. همدغه شانته به زه یو بل عنوان هم رابیل کړم تر دې ځایه پورې. صحیح ده. دا له موږ تاسو سره بل عنوان سو. اوس زه راځم دې عنوان ته په خپل مرضي باندې یو طرز ورکوم، له هغه بعد بیا له ځانه سره محفوظه کوم هم. نو تاسو به داسې وکړئ، رابسئ دغه لانچر بټنه چې کومه ده، دا به تاسو کلیک کړئ. ګورئ، له موږ تاسو سره په دې کې درې آپشنه دي. یو سیو سلیکشن ایز ا نیو کویک سټایل ده. دویم له موږ او تاسو سره کلیر فارمیټینګ ده. ګورئ، دا کلیر فارمیټ موږ او تاسو په فونټ مینیو کې هم ویلو، که تاسو فکر وکړو، دا کلیر فارمیټ ده. صحیح ده. دریم آپشن له موږ او تاسو سره اپلای سټایل ده، سټایل عملي کول. خو موږ او تاسو راځو نوی سټایل جوړوو. سیو سلیکشن ته به راسئ، پر دې باندې به کلیک کوئ. چې کلیک مو که تاسو ته وړه غوندې وینډو درکوي، په دې کې اول ور له تاسو څخه د سټایل نوم غواړي، د طرز نوم غواړي. د طرز نوم به زه اوس فلحاله و دې ته ورکړمه وحدت په نامه باندې سټایل دغه که. صحیح سو. پیراګراف سټایل پریویو، دا مثلا تاسو ته صرف هغه لیدنه درکوي چې دا به ستاسو لیدنه. خیر، موږ او تاسو راځو موډیفای ته. صحیح ده. موډیفای آپشن به تاسو کلیک کوئ. د موډیفای بعد تاسو ته وینډو درکوي. په وینډو کې اول ور تاسو څخه نیم غواړي. صحیح ده. نوم موږ او تاسو ورکړی ده. بیا له تاسو غوښتي وي سټایل ټایپ، د سټایل قسم. آیا تاسو د څه لپاره غواړئ؟ ګورئ، تاسو د لانچر بټنه خلاصه کړئ. زه مثلا د یو پیراګراف دپاره غواړم، تاسو پیراګراف هم انتخابولی سوی. زه مثلا د یو عنوان دپاره غواړم، د عنوان دپاره هم تاسو انتخابولی سوی، د ټیبل دپاره هم، د لیست دپاره هم، هر څه چې وي. خو فلحال له موږ او تاسو سره دغه چې کوم عنوان ده یا پیراګراف د هغه دپاره موږ او تاسو انتخاب کړی ده.
سټایل بیسډ اون د سټایل بنیاد باید څه وي نارمل ده د موږ او تاسو سره بالکل نارمل ده په دغه هیډینګ باندې فلحال موږ او تاسو ګوتې نه وهو صحیح ده دا هیډینګ مخ ته راځي انشاءالله بیا مخ ته موږ او تاسو بحث او ورباندې کوو کله چې موږ او تاسو د یو کتاب فهرست جوړو بیا به انشاءالله پر د هیډینګ باندې خبره کوو صحیح سو نارمل ده نارمل باندې به پرېږدئ او دغه شان ته هغه د وحدت په نامه باندې بالکل برابر ده صحیح سو اوس زه راځم و دې سټایل ته یو طرز ورکوم طرز ما دغه خوښ که یا مثلا تاسو ګورئ تر وار مخکې به یو وار راسئ دلته دا کم دغه کمپلیکس یې لیکلی ده دا کمپلیکس باندې به یې ودروئ صحیح ده کمپلیکس یې مو ودراوه اوس تاسو خپل طرزونه ورکولی سوی ګورئ ما دغه طرز ورکړم سټایل ورغټومه تر څو مثلا د عنوان دپاره د وینې هغه خو څه غټ وي په نسبت و متن ته همدغه شان ته کلر ورکوم کلر مې دغه کلر انتخاب کړم شروع کوم یې له مابین څخه تاسو به راسئ الاین به یې کوئ له مابین څخه به یې شروع کوئ صحیح سو په دې کې نور تغییر او تبدیل هم تاسو راوستی سوی که تاسو د فارمیټ بټن ته راسئ ګورئ په دا فارمیټ کې له موږ تاسو سره د فونټ دغه هم د پیراګراف ټیبز بارډرز یعنی دا بارډرز هم تاسو ورکولی سوی خو موږ او تاسو فلحال په دې باندې دغه نه کوو یو شارټ کټ کې که تاسو وګورئ وینئ شارټ کټ کې بیا دا کار کوي چې موږ او تاسو ته بیا د دغه فونټ دپاره شارټ کټ چابي هم وي مثلا زه ودې ته راځم شارټ کټ چابي ورکوم کنټرول الټ کنټرول شفټ یا کنټرول الټ اته مې انتخاب کړو صحیح سو کنټرول الټ اته صحیح ده دا به زه اساین کم اساینوی به لازمي خامخا تر څو بیا یې هلته تاسو ته په شارټ کټ بټنه باندې دا طرز در هم کړي دا مې اساین که کلوز یې که له دې ځای څخه اوس موږ او تاسو راځو دا خو مو تغییر و تبدیل کې راوسته اوکې به یې کړو صحیح سو ګورئ دا کوم طرز چې تاسو انتخاب کړی و دا خو ورسره راغه دغه پیراګراف خو هغه طرز واخیسته مګر اوس که زه وغواړم چې و دې لاندې پیراګراف ته یا مثلا و دې لاندې عنوان ته همدغه طرز ورکړم چې له موږ سره محفوظ وي تاسو به راسئ خپله مینیو به خلاصه کوئ په مینیو کې به له تاسو سره که تاسو وینئ د وحدت په نامه باندې هغه فونټ برابر سوی هغه طرز برابر سوی له دې ځای څخه هم اپلای کولی سوی صحیح سو همدغه شان ته ګورئ دا به انتخاب کوئ دې ته هم زه هغه طرز ورکوم کلیک به یې کوئ صحیح ده یعنی چې هغه موږ هلته کوم تغییر او تبدیل کې راوستی و هغه مکمل ډلې پکې موجود ده له دې ځای څخه تاسو په اساني باندې عملي کولی سوی پلی کولی سوی ښه که اوس زه وغواړم چې د شارټ کټ له لارې یعنې چې هغه کومې چابیانې موږ او تاسو کنټرول الټ اتم نمبر موږ او تاسو ورکړی و شارټ کټ که زه د شارټ کټ له لارې څخه و دې عنوان ته یا مثلا و دې متن ته د دغه فونټ یا دغه سټایل دا طرز ورکم نو هغه به څنګه وي ورته وګورئ ګورئ زه هلته له مینیو څخه سټایل نه ورکوم بلکې هغه بټن چې موږ او تاسو شارټ کټ ته ورکړی وي له هغې لارې څخه دا سټایل طرز ورکوم صحیح ده الټ کنټرول اته صحیح سو دا ما له مینیو څخه نه دي ورکړي بلکې د شارټ کټ له لارې څخه چې هغه کوم بټن یې موږ تاسو په شارټ کټ کې انتخاب کړي په هغه طریقه باندې هم تاسو طرز بدلولی سوی دغه ته به هم طرز ورکو په شارټ کټ بټنه باندې الټ کنټرول اته صحیح سو دا زموږ او ستاسو په سټایل کې خبره وه الله تعالی دې وکړي چې په دې باندې به تاسو پوه سوي یاست که چېرته بیا هم کوم مشکل و تاسو هغه مشکل له ما څخه په کمنټ بکس کې پوښتنه کولی سوی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته